السلام علیکم دوستانو، څنګه یاستئ ټول؟ امید کوم ټول به صحتمند یئ. په ننني درس کې به موږ وایو چې څرنګه انګلش کې د وخت په اړه پوښتنه وکړو او هغه څرنګه په ښه طریقه جواب کړو. اکثر موږ ډېرې پوښتنې کتلې دي، خو دا به وایو چې AM او PM څه وخت کارول کیږي. نو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو ښه وپوهیږئ. اکثرا چې انګلش کې د وخت په اړه پوښتنه کیږي نو وایو What time is it? Most commonly یا اکثره چې استعمالي هغه دا دی What time is it? یا What is the time? یا Can you tell me what time is it? بعضې پکې لږه اوږده شي، بعضې لنډه شي، خو بهترینه او ښه پوښتنه همدا ده چې What time is it? چې د وخت په اړه پوښتنه کې نو ورته ویلی شي What time is it? دا ښه لاره ده. د دې پوښتنې ځوابونه به په مختلف طریقه باندې دي. په دوه طریقو دي چې هغه موږ وروسته وایو، خو اول موږ رولز وایو. اوس وایو AM او PM څه وخت کارول کیږي. AM د شپې 12 بجو نه تر سبا غرمې 12 بجو پورې، تر سبا سهار 12 بجو پورې AM راځي. د شپې 12 نه چې څنګه واوړي تر سبا غرمې 12 پورې ته AM ویل کیږي. او د غرمې یا د سهار 12 نه تر شپې 12 پورې ته PM ویل کیږي. دا بیا هم څه تکراریږي AM او PM. په دې باندې ان شاء الله چې پوه شوي به یې. که څوک درنه پوښتنه وکړي د ساعت، نو دا ورته مه وایو چې AM یا PM ساعت سره، ځکه چې هغه پوهېږي چې ما پوښتنه د غرمې کړي که د شپې مې کړې ده، نو هغې ته PM AM معلومات شته، خو صرف ساعت ورسره نشته، ټایم ورسره نشته. تا نه ټایم باره کې پوښتنه کوي ته به صرف ساده ټایم جواب ورکې. اوس به وایو اوکلاک، چې اوکلاک څه وخت موږ کارولی شو. که تاسو پوهېږئ موږ اکثر وایو 1 بجه ده، فکس چې ساعت پوره وي، یا وایو 15 بجې دي، یا وایو 10 بجې دي. نو چې څنګه په انګلیش کې انګلیسي ژبه کې چې کله ټایم پوره وي، مکمل وي، نو موږ وایو اټس به ورسره لګو. اټس 1 o'clock، اټس 5 o'clock، یا اټس 10 o'clock. داسې شی شو چې کله وخت پوره وي، ساعت پوره وي، نو ورته o'clock استعمالولی شي. یعنی که منټس د پاسه او ښکته پورته پې نه وي نو ته ورته o'clock به استعمالوې. اټس 1 o'clock، اټس 2 o'clock، اټس 3 o'clock. o'clock باندې وپوهېږئ چې o'clock څه وخت کارولی شو. اوس به وایو چې what time is it څه رقم جوابولی شو. لومړی طریقه او دویمه. اول به یې لومړی طریقه وایو چې کله وی 1:45 د پاسه دي، نو څنګه به وی چې 1 بجه ده او 45 د پاسه دقیقې دي، نو څنګه به وی اول به ساعت وی یعنی 1 او بیا به ورپسې منټس وی، لکه څنګه اټس 1:45، اټس 1:45 یعنی 1 او 45 منټس د پاسه دي. دا شو 1:45 یعنی 45 د پاسه 1 بجه. چې وی په باندې 8 بجې دي، it's 8:15، it's 8:15 په باندې 8 بجې دي. it's 2:35، it's 2:35 2 او 15 دقیقې د پاسه. نور مثالونه به ووایو چې لنډ شي او بیا به دویمه طریقې ته هم لاړ شو. 1:05 15 دقیقې د پاسه 1 بجه. 1:10 1:20 د ګوره اول ما ساعت یاد کو، ورپسې بیا وروسته منټس یاد کړئ. لکه موږ ویو 1:20 انګلیس کې ویل کېږي او 1:20 چې پښتو کې 1 او 0 موږ داسې وایو. 1:30 1 او 10. 1:40 1:55 1:55. دا شوه لومړی طریقه. صحیح شو.
یعنی اول به ساعت ورپسې منټس شارټس ټایم یا ورته به اټس لازمي لګي لکه اټس 115 اټس 120 نو دا به سره ته لګي. اوس راځو دویمه طریقې ته. کوای چې پاوباندې یو بجه ده نو لومړی طریقه باندې به څنګه وي 115 یو 15 115 یو 15 چې دویمه طریقه باندې وي a quarter past 1 a quarter past 1 quarter چې دی پاو ته ویل کېږي یعنی پاو باندې یو بجه ده quarter past 1 نو چې موږ اوله منټس ویلي چې څومره دقیقې په د پاسه هغې نه وروسته د ساعت هغه هندسه یاده کړله نو دویمه طریقه کې به اول به د منټس هندسه یادې ورپسې به لیکي پاست او بیا به د ساعت والا هندسه وایي لکه موږ یو شل باندې 3 بجې دي نو څنګه به وایو 3:20 دا لومړی طریقه شو 3:20 20 past 3 20 past 3 څه شو اوله منټس یاد کړل چې 20 past 3 یعنی شل د پاسه 3 دي 3:30 درې نیم بجې 3:30 دا چې ته وایې چې 3 د پاسه 30 دقیقې یا 30 د پاسه 3 دا څنګه به وي half past 3 half یعنی نیم د پاسه 3 half past 3 درې نیم بجې شوي دا شوه لومړی او دویمه اکثره موږ وایو چې پاو کم شل کم یا 15 کم 30 کم هیڅ کله نه ویل کېږي چې کله هم یو 30 دقیقې د پاسه وي نو ته به هغه وایې 3 نیمې 2 نیمې به وي چې کله 15 کم شوي نو ته ورته ویلی شي چې 15 کم شل کم یا پاو کم یا 15 کم دا به موږ څنګه وایو لکه اوس دلته 15 کم 4 بجې دي لومړی طریقه باندې موږ وایو 3:35 یعنی 3:15 صحیح شو او چې کله وایې شل کم 25 to 4 25 to 4 یعنی 25 minutes پاتې to 4 4 بجو ته 25 to 4 نو 4 ته به سره 2 استعمالې پاست دلته نه راځي پکې چې اوس وی پاو کم دی نو څنګه به وي a quarter to 4 a quarter to 4 د څه شو پاو وخت پاتې سو ته 4 بجو ته دا و نننی درس چې څه رقم د ساعت جواب ورکړي یعنې what time is it څو بجې دي نو ته ورته په کومه طریقه ښه لنډه اندازې تاسو دپاره ته هماغه طریقې سره جواب ورکولی شي همدغه شان تاسو ته چې کوم اسانه وي هغه تاسو ماته کمنټس کې لیکلی شئ او ځان سره یې نوټ کړئ لازمي ځکه چې دا اکثر ځینو کې په کار راځي